په ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې دغه سندره ډیره لاس په لاس سوې خو دا سندره چې چا ویلې هغه خپله سندرغاړې نه ده بلکې د پوهنتون ښوونکې پاته سوې ده او هم نن له امریکا راسره میلمنه ده دا سانیا اڅکسۍ نومیږي اغلې اڅکسۍ خدای مو راول او ډیره مننه ډیره مننه ستاسو مهرباني کوم د پوښتنو پایل به زه له همدې پوښتنې وکړم چې دغه سندره مو پټه ثبت کړې وه که ښکاره زموږ په یونیورسټۍ کې په بیوټمز کې همیشه کلني پروګرامونه کیږي د کشرانو لپاره نو په هغې په دوران چې کله وخت موږ د کشرانو سره لکه د سټوډنټس تیاري ورکوله نو ما ته یو چانس میلاو سو ما دا ثبت کړه لیکن دا زما د خپل ځان دپاره و او زما داسې فکر نه و چې کله ویم زه د خپل ځانه بیلوم یا بل څوک به په دې خبرېږي مګر چې کم خلک زما ډېر کلوز فرینډز وو هغوی یا واورېده یا دغسې که په یو ناسته کې موږ سره اورېدلي نو هغوی به خواست کړی چې دا راسره شریکه کړي نو بیا ما وروستو هغوی ته لکه دا ورکړه نو ډېری پښتانه لا هم سندره زمزمه کولو ته زړه نه ښه کوي او چې کله بیا ښځه وي پر هغوی خو بیا دغه بندیز لا نور زیاتېږي ستاسو تجربه څنګه وه زما خپل شخصي نظر دا دی چې پښتانه موسیقي خوښوي او د دې ثبوت دا دی چې دا وخت په نړۍ کې مطلب بېشماره سینګران که فیمیل دي او میل موجوده دي او په ډېر زبردسته توګه باندې ستایل کیږي او په یو هفته دوی کې چې یو نوې ویډیو داسې ریلیز سي نو تاسې یې ګورئ چې 3 میلیونه ویوز یا 2 میلیونه ویوز یې هم پر راسي نو د دې دا مطلب دی چې پښتانه میوزیک خوښوي کوم شی چې دوی نه خوښوي هغه صرف دغه دی چې پښتو او پښتو کلتور یو دروند تاریخ لري نو کله وخت چې د دې سره سپکاوی وسي نو هغه بیا دوی ته چې منظوره نه وي نو ځکه بیا دوی چې دي اکثره دا شی چې دي غندي او نه خوښوي موسیقۍ ته څنګه ګورئ یا ستاسو په فکر موسیقي څه ده موسیقي د هر چا دپاره یو جدا معنا لري نو دا یو ډیبیټ دی چې کله وخت یاد سي نو بیا خلک پورې لکه هر سړی خپل اوپینین لري زما شخصي خپل یو نظر پر دې دا دی چې کوم زما ستوګه د دې سره سوې ده موسیقي یو فن دی د آرټ یو ډېره درنه او اهم حصه ده او آرټ داسې خبرې یاست چې هغه د ژوندون دپاره څومره ضروري دی موسیقي زما په نظر باندې یو داسې مثبت کار دی چې یو داسې مثبت اکټیویټي ده چې په دې باندې موږ د بدو کارو او د نیگیټیو یا د منفي اکټیویټي څخه ځان ژغورلی سو موسیقي زما په نظر د پازیټیو کتارسیس لکه یو د پازیټیو کتارسیس یو ذریعه ده د خلکو دپاره او بله یو ډېره انفورچونیټ یا چې ډېره لکه زما زړه پرې خرابېږي کله هم چې زه په دې باره کې فکر کوم نو دا یو مسله ده زموږ په هېواد کې چې زموږ که ځوانان دي که کوچنیان دي د هغوی چې دوی خبره نه اورېدل کېږي نو موسیقي د دارنګه خلکو دپاره د اکسپریشن یو ذریعه ده دوی خپل د زړه خبره په دې باندې راباسي دوی چې کومه خبره دوی پوهېږي چې نه سي کولی د چا سره یا شاید کې دوی وکړي د دوی هغه احساس به څوک محسوسه نه کړي نو اکثره تاسې وګورئ چې دا رنګه ولس لکه ځوانان چې دي نو هغه موسیقي لارې اختیار کړي چې خپل د دننه فیلینګز اظهار هغه باندې وکړي تاکې دوی واورېدل شي او یقینا موسیقي لکه د ځینو خلکو دپاره د پیسو او د رزق د آمدن ذریعه هم ده لیکن شخصا زه دې تفاول څلور دغه کې ځانګړی ګورم که زه دا غوښتنه درنه وکړم چې یو څه راته زمزمه کړئ اوس ځواب به مو راته څه وي د دې شي څخه زه
اکثره خپل ځان ګورم ځکه چې دا میوزیک د هر چا دپاره یو جدا رنګه احساس لري نو زه چې کله په هغه خپل فلو کې یم نو بیا یقینا زمزمه یې ماته اسانه هم وي خو ستاسو دپاره به یو شی وکړم بلکې دا ستاسو د لیدونکو دپاره به یو شی وکړم چې هغوی زه ډېره ستایلې یم ډېره خوښه کړې یم دوی ته منندوی یم ډېره زیاته او دا وخت زما خپل یو ځانګړی احساس چې د خپل ټول ولس دپاره د پښتنو دپاره چې هغه دا وخت د دنیا په هر ګوټ کې پراته دي نو غواړم چې ما د زړه څخه چې کومه یو دعا د دوی دپاره وځي نو هغه درته په زمزمه کومه د یو سندرې په دغه کې امید کوم چې تاسو یې قبوله کړئ. مهرباني. او خدای داسې امن راولې ارمان دغه او خدای ناز واخلې د نازولو او خدای داسې امن راولې ارمان دغه او خدای ناز واخلې د نازولو او خدای ناز واخلې د نازولو الله